غربت دې ولید ارمانونو جنازې دې وکړې واده شوې چاته او له چا سره وعدې دې وکړې غربت دې ولید ارمانونو جنازې دې وکړې واده شوې چاته او له چا سره وعدې دې وکړې مسافري لکه سوره کې واده شوي جنۍ په اور کې ژوند کوم او ته وایې مزې دې وکړې مړې مړې دې څنګه بلې خواته سترګې واړولې ما دنیا پرېښوه تا دنیا ته سترګې واړولې مړې مړې دې څنګه بلې خواته سترګې واړولې ما دنیا پرېښوه تا دنیا ته سترګې واړولې او هغه رایاد کړه چې ویل به د هندوه به یم په غیر له تا که مې بل چاته سترګې واړولې مننه او چې زما نه اورې خبره مروره ښیې سړی به نه یم که مې تا ته سترګې واړولې او بلا پرې ونه شي ولاړه د هندارې ته بیا یوې بلا خپلې بلا ته سترګې واړولې او ما ویل که څه شی رانه ورک ته چې رایاده به شوې زر زر به ما مخکې او شاته سترګې واړولې که چېرته راوړې د یار زلفو خوشبویه دله په دې غرض به مې هوا ته سترګې واړولې یو ازاد نظم وایم او هیله ده چې راسره تنګ نه شئ چې یو ورځ له کلي څخه ښار ته راغلم ډېر په شیبو شیبو باران ورېدو د یو هوټل کټکي ته کېناستمه زه به یوه شیبه لا ناست وم چې په یو مورکۍ مې سترګې ولګېدې له ورایې مخکې بېوسي ښکارېده میده مانده قدم زما په لورې ورا روانه و لمده خیشته وه په دې دور کې پیوند جامې وي او تور او زوړ ټیکری هم په سرو خو له یخنۍ نه رپېدله داسې لکه د توت پاڼه چې باد رپوي دا چې زما خواته راورسېده ویلې بچیه لږ څه راکه راته ډېره بېوسه او مجبوره یمه زه مې له ځایه ورته پاڅېدمه په خپل څادر کې مې راونغاړله ما ویل مورجانې لږه ساه سړه کړه هر څه به وشي او الله مالک دی راته یې ښې ډېرې دعاګانې وکړې ترېنه مې وپوښتل بچي نه لرې خو دا خبره په دې مور باندې لکه ټوپک ډس په څېر ولګېده شوم خجالته ما ویل بد دې وکړه چې دا پوښتنه دې له دې وکړله ویل یې ډېر په غريو نیولي انداز ستا په څېر دوه زلمي زامن مې لرل دواړه په یو ورځ باندې ولګېده زما جنازې د ارمانو ووتې را باندې هغه ورځ قیامت تېره شوه ګوره کڼه او هم ړنده نه شومه سره له دومره غمه مړه نه شومه اوس د زامنو مې بچیان پاتې دي راته لمسي مې یتیمان پاتې دي خیرات خورنو مجبوره شوم او بچي زه چې کله بوره شوم بیا یې اسمان ته سترګې واړولې په ګونځې مخې اوښکو لارې وکړې غونه مې ځیګ ځیګ شو ویرېدم چېرته د کاڼو باران رونه اوري له خولې مې داسې کلمات ووتل فکرونه ښه رنګین پرې وکړی کړه مې غمجن یقین پرې وکړی د خپل زړګي تسکین پرې وکړی دعا کوم امین پرې وکړی څوک چې وطن بربادوي برباد دې شي نه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمد شاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی